من کې ناشکري ډېره زیاته ده. معمولی که چېرته الله یو وړوکی نعمت موږ له رانکړو که نه، نو موږ به د الله هغه ټول نعمتونه هیر کړو کومې چې راکړي دي د دې یو د لاسه. د هغه یو حالانکې هغه به یې وي، هغه چې راکړي دي کوم نعمتونه هغه بېشماره دي. هغه بېشماره نعمتونه موږ هیر کړو، هغه یو یادو پر یاد کوو چې دا یو نعمت ما سره نشته. ستا په دې بدن چې دا جامه ده، ته چې د سوري لاندې ناسې، ستا دا بچي چې د سوري لاندې دي، ستا دا بیبي، ستا دا مور پلار، ستا دا خپلوان، دا نعمت دی. شکر د الله دا کوه چې الله تعالی دا نعمت درکړی دی. او دا نعمت الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دی، والله جعل لکم مما خلق ظلالا. الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره سوري پیدا کړي دي. هسې ته سوچ وکړه، لکه مثال کې ته دا بوتل په نور کې کښېږدي، د دې نه سوری راځي که نه، دیوال ویښ کې ته کښېنې، سوري ته کښېنې، نور لګېدلی دی او ته د ونې په سوري کې کښېنې. که چېرته دا سوري نه جوړېدی، ما او تا به پټېدو به کوم ځای کې. الله رب العزت د کم نعمت ته به انکار کوو، لکه څنګه چې الله سورة الرحمن کې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. یوازې دې اوبو ته وګوره، سوری هم پرېږده، جامه هم پرېږده، چې دا اوبه تا ته په دې ګرمۍ کې نه میلاوېږي، ستا به څه حال؟ داسې ډېر خلک شتي په دې ځمکه باندې چې هغوی د اوبو په دې څاڅکي پسې ګرځي چې موږ ته د یو څاڅکې اوبه میلاو شو. ته سهار ماښام اوبه څښې، دا قصه به کوم لا کې یخې اوبه راکړه او ګرمې راکړه او درمیانه راکړه، ته نور د الله نه څه غواړې؟ دا نعمتونه دي، د دې شکر ادا کوئ. او چې څومره شکر ادا کوئ، څه تاسو ته وایم، جواب تاسو سره نشته. لازیدنکم بارک الله فیک. څومره چې تاسو شکر ادا کوئ، دومره به الله رب العزت دا نعمتونه ډېروي. او که الله رب العزت دا یو خبره تاسو ته وکړم، یاد یې ساتئ، که الله زموږ نه ډېر څه وایلي که نه، ډېر څه، لږ څه نه وایم، ډېر څه، نو ډېر څه بیا هم پاتې دي. لکه څنګه چې د عروه ابن الزبیر رحمه الله مشهوره واقعه ده، دا د زبیر ابن العوام رضی الله عنه زوی و، چې هغه په دې خپه باندې تکلیف راغلی و. او هغه داسې تکلیف و چې د هغه وخت طبیبانو او پوهانو خلکو ته دا ووایي چې دا خپه به درنه پرې کوو. هغه وایي صحیح ده، به دې لاړ، هغه ځي ته چې خپه ترې پرېږدي او ځان سره خپل زوی هم بوله، نو د ده نه یې دا خپه پرې کړه. چې خپه یې پرې کړه، دا الحمدلله ووایي. خلکو تعجب وکړو چې الحمدلله په خپې پرې کولو باندې. دا بعض موږ کې چې دا پوهه د عرب کله ویني که نه، دوی چې مړه ښخوي الحمدلله وایي. رویس عجیبه بې وفا خلک دي. ولې؟ وایي مړی به ښخوي الحمدلله. اصل کې ته خبر نه یې چې په دې مصیبت کې د الحمدلله ویلو څه راز دی. نو چې خبر نه یې، ښه دعوه یا پکار دعوه چې تا تپوس کړی وی چې دې ټیم کې الحمدلله خلک ولې وایي. په ځای د دې چې ته په یو سړي باندې اعتراض کې، یو سړي پلار مړلی ښخی یې، ستا څه خیال دی؟ خوشحاله دی؟ مور یې مړه ده، د یوازې موت خفه کېږو په خپلوانو پسې. هغه زناور، هغه څاروی چې د هغه نه مور مړه شي، د هغه نه بچی مړ شي، هغه پسې هم خفه وي. انسان به نه خفه؟ بیا مسلمان یروي دا عرب الحمدلله وایي. دا الحمدلله عروه ویلی و، خپې یې کټ کړه، نو هغه څه ووایي؟ الحمدلله. چا ورته ویل ډېر عجیبه سړی، دا څنګه؟ وایي دوه لاسونه دي، دوه خپې دي، څلور دي، الله پکې صرف یو اندام واغېستو، درې اوس هم پاتې دي الحمدلله. او دغې کېږو د ده زوی بهر لګیا و، د اسونو سره لوبې کولې، چېرته اس پلته والی دی، هغه مړ شوی دی. دې خبر راغی هغه زوی دی مړ شو. نو انا لله وایي، بیا الحمدلله وایي. بیا تپوس شي په دې ولې الحمدلله وایي؟ دا خو یو زوی مړ شو، نور خو شتي که نه. مطلب د دې زما د خبرې دا دی چې یو نعمت
چې تا نه اخیستی شوی دی یا تا ته میلاو شوی نه دی او په هغې کې هم ستا خیر دی، هغې ته چې ته وګورې او ناشکریانې کې دا ستا غلطه طریقه ده. یو سړی وایي زه لکه زمونږ د دې مسافرو اکثر دا قصه ډېره چې زه مسافر یم او مسافر یم او دا سخته او د کور هغه نعمت الله نه دی راکړی چې سړی د مور پلار خوا کې ناستي او د بچو د ښځې خوا کې ناستي. دا صحیح خبره دا نعمت دی، خو ته ته یو خبره یادې سوچ ته وکړه الله در نور څومره نعمتونه در کړي دي. د اسلام ته وګوره مسلمانې، د روغ بدن ته وګوره، د بچو ته دې وګوره، د کور ته دې وګوره، د عزت ته دې وګوره، د سترګو ته، د غوږونو ته، د زړه ته، د ګردو ته. که دې خبرو کې موږ سوچ وکړو که نه موږ به چېرته هم ناشکري نه کوو. نو د ګرمۍ په دې موسم کې زموږ دپاره یو خبره د سوچ هغه دا ده چې دې کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دي چې الله رب العزت موږ له دومره نعمتونه راکړي دي.